په مانځه کې یوه غلطي ده چې په هغې کې نن سبا تقریبا 80% خلک مبتلا دي. عوام خو لا لرې خبره، ډېر پوه خلک په هغې کې مبتلا دي. زموږ عزتمندو هغوی مونځ وکړي او دا ګمان کوي چې کنې مونږ صحیح سلامت مونځ وکړو، حالان کې په حقیقت کې ترې غټه غلطي شوي او پته هم ورته نه وي. نو زموږ عزتمندو په دې ویډیو کې زه تاسو ته دغه غلطي بیانوم او دغه غلطي به د مونځ نه وباسه څنګه، دا زه تاسو ته په دې ویډیو کې بیانوم. که تاسو کې دا غلطي موجود وي نو دا د مونځ نه وباسئ چې ستاسو مونځ صحیح سلامت شي او الله رب العزت به درنه راضي شي او خوشحال شي. ټیک شوه؟ نو دا ویډیو ضرور وګورئ او دا مسله ضرور زده کړئ. ټیک شوه؟ هغه غلطي کومه ده ایته تاسو توجه وکړئ. نو هغه غلطي دا ده زموږ عزتمندو، کله چې مونځګزاره د مونځ دپاره راشي جومات ته، مسجد ته، او هلته چې وګورئ نو جمع ولاړه وي او امام په التحیات باندې ناست دی، په قاعدې باندې ناست دی، نو دی د امام سره په دې قاعدې کې شاملېږي. نو دې ځای کې ترنه دا غلطي کېږي. اوس دلته ته غلطي کومه کېږي؟ نو غلطي دا ده که نه چې دی کله په التحیات باندې څنګه کینی که نه، مس ډایرکټ په ډایرکټ امام یا بل رکعت ته ودرېږي او یا امام ډایرکټ سلام وګرځوي. نو اوس دې دلته څه کوي؟ غلطي دلته دا کس څه کوي چې امام څنګه سلام وګرځوي که نه، نو د التحیات تر عبده و رسوله پورې پوره کړي نه وي، بس امام سلام ګرځولو سره دی ډایرکټ ودرېږي. یا دا غلطي ته وشي چې څنګه د التحیات څنګه شروع کی، امام بل رکعت ته ودرېږي، نو بس دې مو سره ډایرکټ ودرېږي بغیر د دې چې دې تر عبده و رسوله پورې سبق ورسوي. نو دا غلطي دې نه کېږي زموږ عزتمندو. نو مسله دا ده زموږ عزتمندو چې کله دې امام سره په التحیات کې شامل شو، دې التحیات کې امام سره یوځای شو، نو په دې کس باندې التحیات تر عبده و رسوله پورې ویل واجب دی. که په دویم رکعت امام سره دی په التحیات کې یوځای شو او که په اخیری رکعت باندې امام سره التحیات کې یوځای شو، نو د باندې تر عبده و رسوله پورې سبق ویل واجب دی. که دی ونه ویلی مونځ نیمګړی شو، واجب ته نه پاتې شو. زما عزتمندو نو دا غلطي تاسو سوای تاسو نه کېږي که نه. اکثر خلک داسې وکړي چې بس راشي امام چې څنګه التحیات باندې ناست دی که نه، بس دې چې څنګه التحیات باندې کینی الله اکبر کې التحیات باندې ډایرکټ کینی، بس امام سلام وګرځوي، بس د دوه درې ټکي التحیات ویلو بس ډایرکټ ودرېږي، مونځ لاړو نیمګړی شو، واجب ته نه پاتې شو پکې. او دا په سجده سهو نه راګرځي، ځکه چې سجده سهو خو به الګ کې چې تا نه واجب هیر شي، دا خو دې د کس ته پرېږدي که نه. زموږ عزتمندو دا ډېره غټه غلطي ده چې نن سبا تقریبا ډیر زیات خلک پکې مبتلا دي. بې ادبي دې معافي، ما ډیرو عالمانو نه هم تپوس وکړم، هغوی ته هم د دې مسلې پته نه وه. زموږ عزتمندو که تاسو په دې کې مبتلا یې، دا غلطي د ځان نه وباسئ چې کله تاسو امام سره په التحیات شاملېږئ، که دویم رکعت دی او که اخیری رکعت دی، په التحیات تاسو امام سره شامل شوئ، یوځای شوئ، نو سبق به تر عبده و رسوله پورې لازما وایي. که امام سلام هم وګرځوي تاسو به ډایرکټ پاسئ نه، تاسو به سبق تر عبده و رسوله پورې پوره کوئ، دې نه پس به بیا تاسو ودرېږئ. ټیک شوه؟ امید دی چې انشاءالله تاسو به په دې مسلې باندې پوه شوي یئ. که بیا هم پکې درته څه خبره وي کمنټ وکړئ، انشاءالله زه به پرې تاسو بیا پوه کړم. خو چې څنګه تاسو ته دا مسلې پته نشته، زموږ عزتمندو ډېرو خلکو داسې د دې مسلې پته نشته او په دې غلطۍ کې مبتلا دي. نو کوشش وکړئ چې دا ویډیو ډېره شیر کړئ، ډېره شیر کړئ چې هر طرف ته ورسیږي، ټول مسلمانانو ته ورسیږي او په دې مسلې باندې ځان پوه کړي او تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت مو خوشحاله باد ساته. دعاګانې کوئ، دعاګانې به کوو. الله په امان.